السلام علیکم دوستان. افغانستان کرکټ بورډ د نیدرلند پر وړاندې د 3 ورځنۍ لوبو لپاره 13 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. په دغه لوبډله کې ټول ځوانان لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی. یوازې یو ګلبدین نایب دی چې زوړ لوبغاړی دی. نور ټولو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی دی په دې هیله چې ځوانان خپل استعدادونه دلته هم وښیي. په دغه 13 کسیزه سکواډ کې کپتان حشمت الله شیدی، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، ریاض اسنج په کورني کرکټ کې ډیر ښه ځلیدلی دي. رحمت شاه، نجیب الله زدران، شهید الله کمال، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب زدران، اکرام علي خیل، فضل حق فاروقي چې په لیګونو کې ډیر ښه ځلیدلی دی، فرید ملک، یمین احمدزی، محمد سلیم صافی شامل دي. لوبډاله خو ماشاءالله ټولو ځوانه لوبډاله ده. ریاض حسن هغه لوبغاړی دی چې په کورني کرکټ کې تر ټولو ښه ځلیدلی دی. ډېرې سلیزې پنځوسیزې جوړې کړي دي. ورسره فضل حق فاروقي چې په دې وروستۍ کې په لیګونو کې ډېر ښه ځلیدلی دی، په دې هیله چې په دې لوبو کې هم چانس ورته ورکول سي. ورسره عثمان غني چې په ورلډ کپ کې هم دته چانس ورنه کړل سو، د حق وخوړل سو، دته په ډېرو لوبو کې چانس نه ورکول کېږي، په دې هیله چې په دې لوبو کې دته چانس ورکول سي او د حق ونه خوړل سي. فرید ملک نه پوهېږم چې په کوم اساس په لوبډاله کې اخیستل سوی دی، نه خو کوم موږ ته د داسې بهترینه بالینګ لیدلی دی، نه هم کم ریکارډونه لري. نه پوهېږم چې کرکټ بورډ په ده کې کم استعداد لیدلی دی چې په 500 ورځه او 100 ورځه سکواډونو کې هر وخت دی شامل. د نورو ځوانانو حق خوړل کېږي، خو دلته دی کومه داسې کارکردګي نسي کولی چې د افغانستان لپاره ویاړ راوړي او خپل ځان وښایي چې زه داسې زبردسته بالینګ کولی سم. اوس خبره د محمد نبی ساحل راله. محمد نبی ساحل ولې په لوبډاله کې نه دی اخیستل سوی؟ آیا کوم حالت یې اصلي حالت تر اوسه نه دی معلوم چې محمد نبی ساحل ولې له لوبډلې ډراپ سوی دی او په لوبډاله کې نه دی اخیستل سوی. څو ورځې مخکې داسې ناتایج سوي خبرونه هم خپاره سوي وو چې محمد نبی ساحل نه غواړي د کپتان حشمت الله شیدي تر کپتانۍ لاندې لوبه وکړي، خو تر اوسه محمد نبی ساحل هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ بورډ یو کارکوونکي دا هم ویلي وو چې کیدلی سي محمد نبی ساحل د 500 ورځه فارمټ څخه استعفا وکړي، خو تر اوسه محمد نبی ساحل په خپل هم د دې استعفا په اړه څه نه دی ویلي. زما په نظر افغانستان کرکټ بورډ ډیره زبردسته بهترینه ځوانه لوبډاله چمتو کړې ده، خو باید په دې لوبډاله کې محمد نبی ساحل هم وای، ځکه نیدرلند لوبډاله به هم ډیره کمزورې نه ګڼو، که څه هم تر افغانستان ډیره زیاته کمزورې لوبډاله ده، خو دا کرکټ د هر څه پیښیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.